د خاموشي مینې کیسه. عایشې په آرام غږ وویل زه راضي یم. خوږو اورېدونکو، یوه داسې کیسه چې زړونو ته خوشحالي ورکوي. امید لرم چې تر پایه راسره واورئ. د باران سپک څاڅکي پرېوتل او د کلي خاموشي کوڅې د خاورې له خوشبو ډکې وې. په همدې کلي کې یو غریب خو غیرتي ځوان اوسېدو. نوم یې سلمان و. سلمان ډېر غږ نه کولو، خو زړه یې ډېر پاک و. په لاسونو کې د مزدوري نښې وې، خو په زړه کې یو لوی خوب پټ و. په هماغه کلي کې یوه انجلۍ اوسېده. نوم یې عایشه و. عایشه ښکلې وه، خو تر ښایست یې زیاته حیا او خاموشي وه. کله چې مدرسې ته تلله، سلمان به یې له لرې لیدنه کوله، خو هېڅکله به یې غږ نه ورباندې کاوه. دا مینه وه، خو خاموشه مینه. سلمان به هر سهار د فجر وروسته کار ته وتلو. ستړی به و، خو کله به چې عایشه مخې ته ورغله، ټوله ستړیا به یې هېره شوه. سلمان به په زړه کې ویل کاش زه دومره جوړ شم چې یو وخت د عایشې د کور دروازه وټکوم. عایشه هم سلمان پیژانده. هغه به پوهېده چې سلمان ورته ګوري، خو سترګې به یې ښکته کړې. زړه به یې درزېدو، خو ژبه به یې چوپه وه. یوه ورځ د عایشې مور سخته ناروغه شوه. په کور کې پیسې نه وې. عایشه ډېره خفه وه. سلمان چې خبر شو، نو پرته له دې چې څوک خبر کړي، خپله وړه جمع پونجي یې د عایشې د کور مخې ته کېښوده او یو کاغذ یې ورسره ولیکئ. دا قرض نه دی، دا دعا ده. کله چې عایشې دا کاغذ ولوستو، سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه پوهه شوه چې دا د چا زړه دی. وخت تېرېدو، سلمان ښار ته ولاړ چې کار وکړي او ځان جوړ کړي. د تللو پر وخت یې په جومات کې دعا وکړه، یا الله، که عایشه زما په نصیب کې وي، نو ما د هغې قابل وګرځوه، او که نه وي، نو ما ته صبر راکړه. آمین. په ښار کې سلمان ډېرې سختۍ ولیدې. کله به وږی و، کله به ستړی و، خو هیله به یې نه پرېښوده. هره شپه به یې د عایشې خیال ځان ته طاقت ورکاوه. په کلي کې د عایشې لپاره رښتې راتلې. یو رښتیا ډېر مالداره کورنۍ څخه دا رښتې وې. ټول خوشحال وو، خو عایشه غلې وه. هغې مور ته وویل مورې، زه هغه سړی غواړم چې ماته عزت راکوي، نه صرف دولت. مور یې د لور سترګو ته وکتل او ویې ویل لورې، زه به تا مجبوره نه کړم. څه موده وروسته سلمان بیرته راستون شو. اوس هغه بدل شوی و. په سترګو کې باور، په لاسونو کې حلال رزق او په زړه کې همت و. هغه خپل مور او پلار ته وویل زه اوس د عایشې د نکاح غوښتنه کولی شم. رشته په سادګي ولېږل شوه. نه زیاتې غوښتنې، نه تکلف. د عایشې کورنۍ د سلمان اخلاق، صبر او زحمت ولید. عایشې په آرام غږ وویل زه راضي یم. نکاح ساده وه، خو له خوشحالۍ ډکه وه. نه شور، نه ښودنه، یوازې دعا، مینه او سکون. نکاح وروسته سلمان عایشې ته وویل زه به تا ته ماڼۍ نه درکوم، خو عزت، وفا او رښتیا به در سره کوم. عایشې په مسکا وویل ما ماڼۍ نه غوښتې، ما یو رښتینی زړه غوښت او هغه ما وموند. باران بیا ورېدو، خو دا ځل د غم نه بلکې د رحمت باران و. پیغام: رښتینې مینه شور نه کوي، هغه صبر کوي، انتظار کوي او آخر د نکاح په سایه کې کامیابه کیږي. نو خوږو اورېدونکو، دا وه د یوه خاموشي مینې کیسه. که مو خوښه شوې وي، نو زموږ د درد او شاعري یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. مینه او مننه.